السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله سبحانه و تعالی انسان هر ورځ د نطفه نه پیدا کوي. هر ورځ موږ تاسو وینو چې نوي انسانان الله سبحانه و تعالی د نطفه نه جوړوي او پیدا کوي. اما دو ته موږ تعجب نکو، حیرانی نه حیرانی، ولی ځکه چې دا عمل، دا کار موږ ته عادي شوی دی، تکرار شوی دی ډیر، او دا د الله سبحانه وتعالی ډیر غټ قدرت دی چې انسان د اوبو نه، د یو ډیر پست اوبو نه الله سبحانه وتعالی هغه نطفه کو، او د نطفې نه الله سبحانه وتعالی انسان جوړ کو. الله اکبر. الله سبحانه وتعالی ډیر غټ دی، ډیر عظیم ذات دی، ډیر قادر دی. نو واقعي خالق همدی دی، الله سبحانه وتعالی دی. موږ هر ورځ وینو چې الله سبحانه وتعالی انسان د اوبو نه، د پستو اوبو نه، د نطفې نه الله سبحانه وتعالی انسان جوړوي. آیا موږ تاسو تر اوسه پورې چه لیدلی دي چې یوه شادي یا یوه بیزو هغه تبدیل شوی وي انسان ته؟ تاسو په سترګو لیدلی دی؟ چا په سترګو لیدلی دی تر اوسه پورې؟ نه دی لیدلی، هیچا نه دی لیدلی. نو الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د داسې حقیقت نه موږ تاسو ته خبرې کو چې الله سبحانه وتعالی هر ورځ موږ ته ښیي، هر ورځ موږ ته انسان د نطفې نه، د پستو اوبو نه موږ تاسو ته جوړوي. هر ورځ الله سبحانه وتعالی موږ ته انسان جوړوي او ښیي، اما موږ د دونه مخ اړوو. الله اکبر، الله المستعان. نو د الله سبحانه وتعالی غټ قدرت موږ تاسو هر ورځ وینو، او بیا هم د الله سبحانه وتعالی نه موږ تاسو غافل یو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.